السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو ټولغه مسلمانانو ورونه چې دما بیا دغه خبري اوري مسلمانانو ورونو نن په دې باندې خبري کوو چې بعضې وخت بعضې ښځې وي هغه یوې ښځې ته شیطانت ورکي او دغه ښځه بیا د خپل میړه په مقابل کې راوهڅوي او شیطانت ورته وکړي د هغې مقابلې ته یې راپورته کوي. نو دا په اسلام کې څنګه ده؟ نو عنوان به مو داسې سي ښځه په مقابل د میړه کې راپورته کول. دا په اسلام کې ناروا او ناجایزه ده، باید موږ دغه کارونه وکړو. مونږ افغانانو کې دا ډیر عادت ده، کله چې یوه ښځه واده سي نو بیا د دې ښځې مور ډېر کوشش کوي چې د میړه په مقابل کې دا ښځه راپورته کړي او بعضې داسې خبرې وکړي چې هغه د ښځې په مقابل کې په میړه باندې ومني او د میړه د کور کې لاسوهنې ته یې هڅوي. نو دغه مسلمانانو ورونو په اسلام کې یو ناروا کار ده. امام ابو داود السجستاني رحمه الله په خپل سنن کې حدیث راوړی ده. د ابو هريره رضی الله عنه حدیث ده. ابو هريره رضی الله عنه وايي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها. ليس منا ندل منا من خبب امرأة، څوک چې چل وکي له یوې ښځې سره په مقابل د میړه کې یا یې وهڅوي شرطه په مقابل د میړه کې او عبدا علی سیده. دا د ابو داود حدیث د مسلمانانو نو رسول الله وی دا د موږ له اتباعونه نه ده، یعنی دا د موږ د امت نه ده. مسلمانانو ورونو نو وعید پکې راغلی. علامه ابن جوزی رحمه الله په خپل مشهور کتاب عیون الحکایات کې په دې اړه باندې یوه کیسه ذکر کړې ده. علامه ابن جوزی رحمه الله عیون الحکایات 30مه کیسه هم دغه ده. ابو مسلم خولانی رحمه الله یو عالم تیر سوی ده. ابو مسلم خولانی رحمه الله عادت داسې و چې کله به له جومات نه راغی ماښام، نو چې کله به د دروازې د کور دروازې ته راورسېد الله اکبر به یې ویلې، نو ښځې به یې په کور کې جواب ورکړي، هغې به هم بېرته ورته ویلې الله اکبر. کله به چې د کور منځ ته راورسېد ښځې به یې جواب ورکړي، هغه به بیا الله اکبر ویلې، دی به هم جواب ورکړي. کله به چې د کوټې دروازې ته راورسېد الله اکبر به یې ویلې، ښځې به یې جواب ورکړي. نو ښځه به یې ورته راووتله، څادر څپلۍ به یې ترې واخیستل، هلته به کې خودلې او ډوډۍ به ورته راوړله. یوه ورځ ابو مسلم خولانی رحمه الله چې له جومات نه راغی، هغه دروازې د کور ته چې راورسېد د تکبیر غږ یې وکړ، چا جواب ورنه کړ. د کور منځ ته چې راورسېد بیا یې تکبیر وکړ، چا جواب ورنه کړ. درېیم وار چې د کوټې دروازې ته راورسېد بیا هم چا جواب ورنه کړ. ابو مسلم خولانی رحمه الله چې کله هغه ته راورسېد د کوټې ته ورننوت چې ګوري ښځه یې ناسته ده او تیاره ده، چراغ هم نه لګېږي، سر یې کته اچولی ده او لرګی ورسره ده، داسې مځکه پې باندې ګروي. نو ابو مسلم خولاني رحمه الله د تکبیرونو جواب خو یورې ورنه کړي، چراغ هم نه ده لګولی، څپلۍ او څادر او د ډوډۍ راوړل دا یې چې مخکینی عادت ورسره یې ونه کړي. نو ابو مسلم خولانی رحمه الله ورته ویلي د خپلې ښځې ته وی ولې نه داسې د نورو ورځو نه د عادت بدل ده؟ نو دلته یوه ښځه راغلې وه نن ورځ باندې، نو هغې ښځې د ابو مسلم خولاني رحمه الله ښځې ته شیطانت کړی و او ښځې په دې کې ډېرې تکړه دي، ډېر زر خبره مني. نو هغې ورته ویلي ول چې د تا میړه ابو مسلم خولاني معاویه بن ابي سفیان ته ډېر نږدې ده رضی الله عنه، نو ولې تاسې خادم نه تېر نه غواړئ؟ ولې دا شی نه تېر غواړئ؟ ولې دا شی نه تېر نه غواړئ؟ اوس به م خادم و خدمت به یې درته کوو، پیسې به م ولې داسې به هغسې و. په دې باندې دا ښځه غولولې وله، چل یې ورسره کړی. نو چې ابو مسلم خولاني
خولاني رحمه الله پوښتنه ترنه وکړه وی ولې نن د خپل عادت نه خلاف کار کوي خپلې ښځې ته ویلې نو هغه ورته ویلې چې ته خو هغه ته ډېر نږدې یې باچا ته ولې معاویه صاحب ته ولې خادم نه ترنه غواړي ولې پیسې نه ترنه غواړي ابو مسلم خولاني رحمه الله پوه شو ښېرا یې وکړه اللهم من افسد علی اهلی فعم بصره یا الله پاکه چا چې دما ښځه دما په مقابل کې راپورته کړې ده غولولې ده الله پاکه تې سترګې ړندې کړي نو هغه ښځه چې هغه د دوی کور ته راغلې وه د ابو مسلم خولاني رحمه الله ښځې ته یې شیطانت کړی و هغه خپل کور کې ناسته ده چراغ لګېدلی ده یو دمې د کور ښځو ته ویلې یا د کور اهل ته ویلې چې دا چراغ سم کوې ولې رڼا کمه سوه هغوی ورته ویلې چراغ خو نه ده خراب تا سترګو کې به څه مشکل وي چې ویې کتل د دې سترګو کار نه کوو نو دا پوه سوله ویې ویلې چې زه مې په خپله ګناه پوه سوی یم چې الله ولې دې ما سترګې یو دم ړندې کړلې ویلې ما د ابو مسلم خولاني رحمه الله کور ته ورولئ همدا شپه کې راوستله ورته ویلې توبه مې ده ما ته بخښنه وکړه نو ابو مسلم خولاني رحمه الله بیرته دعا ورته وکړله الله پاک یې سترګې جوړې کړلې نو مسلمانانو ورونو د دغې نه باید خصوصا هغه خویندې یا هغه زنانه وي چې هغه دغسې مرض باندې ډېرې مبتلا وي چې اکثره وخت په پردیو کورونو کې لاسوهنه کوي او د میړه په مقابل کې ښځه راپورته کوي باید د دې نه ځان وساتي ځکه هغه میړه هغه مظلوم وي نو چې د مظلوم دعا وکړي ښېرا وکړي ښېرا یې قبلیږي الله پاک دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځېدلي وي اخوکم فی الله عبدالحمید الحماسي الکابلي الدیوبندي الحنفي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته